پاکستان هستوي یا ضروي اسلحه یا اتوم چې دی آیا دا نړۍ لپاره خطر دی؟ جندول د پوز پر پوستو باندې د نارنجکو حمله وشوله، یو عسکر پکې وژل شوی دی او شاه عالم ډک ناګومان په سیمه کې د پولیس افسر ASI صفی الله د بسم الله خان زوی په هدفمند ټارګټ سره ویلو چې د 22 تاریخ باندې به لویه جرګه دایریږي. دغه جرګه نن دایره شوې ده، په دې کې ډېر ګڼ شمېر پښتانه د ټول اروپا نه راټول شوي دي او په دې ګډون کې د افغانستان د یووالي د لوی افغانستان ملاتړ یې کړی. جلسه د افغانستان په ملي سرود سره شروع شوله او د افغانستان په بیرغ او د احمد شاه بابا په عکسونو، د امان الله خان په عکسونو او په د پښتنو د یووالي په شعارونو باندې کې روان دی. دا د امریکای د ایجنډا لاندې دی. پاکستان به تضعیفه کیږي، د خپل نه بلويږي، په اخر کې به اتوم بم به امریکا اخلي او ځان به د دې مصیبت لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. د جهادي خبرونو ترڅنګ ځینې نړیوال سیمایز او پر افغانستان باندې اغیزمن خبرونو سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. لومړی د جهادي سپو د ازادۍ د لهر نه تاسو ته هغه خبرونه چې مجاهدینو په تیرو دغه 348 نهایت په 22 ساعتو کې کړي دي، دا تاسو حضور ته وړاندې کوم. په 2 فروری د غرمې مهال ولایت دیر ولسوالي جندول د پوز پر پوستو باندې د نارنجکو حمله وشوله، یو عسکر پکې وژل شوی دی او نور زخمیان دي. په 2 فروری غرمې مهال ولایت ټانک ولسوالي ټانک شادیخیل سیمه کې د پوز پر پوسته د دراسکوف حمله وشوله، یو عسکر پکې وژل شوی دی او بل زخمی کړل شوی دی. په 2 فروری شمالي وزیرستان شکتوی ولسوالي پیاژې سیمه کې د میرا کلی په اړوند د دراسکوف په حمله کې یو عسکر وژل شوی دی او بل ژوبل کړل شوی دی. همدارنګه په 2 فروری ولایت پیښور د شاه عالم ډک ناګومان په سیمه کې د پولیس افسر ASI صفی الله د بسم الله خان زوی په هدفمند ټارګټ سره وژل کړل شوی دی. 21 فروری ولایت ټانک ولسوالي خاص ټانک د FC عسکر الطاف حسین د بهادر خان زوی په خپل میل سره د مجاهدینو ته تسلیم شوی دی او خپل د دندنې ځان ګوښه کړی دی. 22 فروری مازیګر 4 بجې ولایت خیبر اړوند میدان بوټان شریف کې په د سیمه کې FC پر پوسټه باندې د نارنجکو په برید وشو چې ځاني او مالی تاوان یې وراړولی دی. دوهم برید د همدغې یادې ولسوالۍ په بوټان سیمه پوځي پوستې باندې د اوبو رسونکو عسکرو پر ټانکر باندې وشو چې 2 عسکر وژل شوي دي او نور پکې زخمیان کړل شوي دي. په 21 فبروري شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ مجاهدینو د پوز کانتین ته یعنی کانتین ته چې هغه توکي لګول کیږي دغه پرکشي باندې مین نصب کړو چې پاغي په انفجار په نتیجه کې یو پولیس او یو فوجي افسر وژل شوی دی او 2 نورې ټپيان کړل شوی دي. او مجاهدین ویلي چې دا حمله د خپل د هغه 2 ملګرو شهیدانو چې د ترابي او مجاهد په نامه باندې غړیوم په ولسوالۍ کې شهیدان کړل شو دغه د غچ لپاره دا کاروایی کړې ده. 22 فبروري ماسپخین ولایت ټانک ګومل ولسوالۍ کوټ اعظم کلی کې د FC په عسکرو باندې مجاهدینو حمله کړې ده. د مجاهدینو په دې حمله په نتیجه کې د عسکرو چې کوم متوقع چاپه و هغه ناکامه کړل شوې ده او عسکر وژل شوي دي او خپل مجاهدین محفوظه توګه باندې د سیمینه بیرته وتی دي. 22 فبروري نن وروسته له مازیګره ولایت ټانک ولسوالي خاص ټانک عمر خان کلی کې مجاهدینو پر پوځي پوستې د دراسکوف حمله یو عسکر وژلی او امنیتي کمرې ویجاړه کړلې ده. او همدارنګه
په ولایت ثوابۍ کې د شیوی په کلی کې د ISI یعنی پاکستان پوزو مولانا کاشف علي وژلی دی او بیا دغه پروپاګاندا دا کړی دی چې مجاهدین پرې بدنام کی چې گویا دا کار مجاهدینو کړی تر څو د ترمن فاصله پیدا کی مجاهدینو او د پاکستان تحریک طالبان هغه د دنه اعلامیه صادره کړې چې دا د دوی کار نه دی او دا د کې دوی لاس نشته دی د علما نه وژني مګر هغه څوک چې د ISI ایجنټان وي او د هغوی سره کار کوي نو فلهذا دوی لاس په ده کې نشته او خلکو ته دا ورکړی دی چې دا رنګې حرکتونه باید د دښمن وپېژندل شي. راځم ځینې مهمو سیاسي نړیوال او سیمه ییزو خبرونو ته. په بلجیم کې یعنی برسلز ښار کې چې پرون ما تاسو ویلي و چې د 22 تاریخ باندې به لویه جرګه دایریږي دغه جرګه نن دایره شوې ده. په دې کې ډېر ګڼ شمېر پښتانه د ټول اروپا نه راټول شوي دي او په دې ګډون کې د افغانستان د یووالي د لوی افغانستان ملاتړ یې کړی. جلسه د افغانستان په ملي سرود سره شروع شوله او د افغانستان په بیرغ او د احمد شاه بابا په عکسونو د امان الله خان په عکسونو او په د پښتنو د یووالي په شعارونو باندې بدرګه شوه یا په خپله د لر او بر د پښتنو یووالی او اتحاد او د لوی افغانستان ننګونه کوي. او په عین حال کې دوی دغه هم کړی دی چې د پښتنو د جرګه چې ده د 11 اکتوبر 2023 د هغې جرګې د ټولو هغه معاهداتو ملاتړ پکې ده او د هغې د پلي کولو د هغې د عملي کولو غوښتنه پکې شوې ده او د ده لپاره د لر او بر د پښتنو یووالی او په دې کې د هغې یووالی چې په 11 اکتوبر وښودل شو د هغې د تحکیم استحکام او د لا پیاوړتیا لپاره پکې خبرې شوې دي. دوهم مهم خبر نړیواله سطح باندې دا دی چې بلومبرګ پاڼې راپور ورکړی چې هندوستان به ډېر ژر د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني او ډیپلوماتیکې اړیکې به ورسره استوارې کړي. په همدارنګې میرویس عزیزي د افغانستان یو پانګوال چې لوی سرمایه لري هغه د 10 میلیارډو ډالرو په آینده 15 کلونو کې په افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې ده او دا پانګونه به د انرژي د اوبو او د روغتیایي ساحو کې کیږي او د تعلیم یعنی تعلیم ته صحت ته اوبو ته او انرژي باندې به کار کوي. دا څلور د افغانستان اړتیاوې دي او ډېر اساسي دي او د بنیادي دغه شکل باندې ډېر ژر چې ویلې شروع به کیږي یو 1500 میلیون ډالري لویه شفاخانه چې هغې کې به د تعلیم یعنی صحي تعلیماتو د صحي تحقیقاتو اداره او په حساب د ډاکټرانو متخصصون لپاره په دې کې ځای به او پوهنتون به وي او شفاخانه به وي د دې د جوړولو ژمنه وکړه ویل چې دا به 1500 میلیونه ډالر به په دې لګیږي او دا به په سیمه کې لویترینه په حساب مسلکي شفاخانه چې دغه به هم تعلیم تدریس وکړي او هم به روغتیایي کارونه پکې کیږي او نور پروژې هم د دې چې دي هغه د سولر انرژي نه دفتن یو 200 میگاواټ انرژي او په نورو ولایتونو کې د 200 نه تر 500 میگاواټ انرژيګانې چې په مجموعاً کې د ویلي دي چې 10,000 میگاواټ انرژي به پاینده د 100 کلونو کې ډېر ژر افغانستان ته د سولر سیستم نه چې دی جوړي د دنه به ترلاسه شي. په عین حال کې د اوبو هایدرولیک سیستم دغه ته بم د کار کوي او په عین حال کې همدارنګه د تعلیم په ساحه کې بم کار کوي چې دا د افغانانو لپاره خزیره دی. خو سیمه کې گاونډیان به حتماً د مخه نیسي مشکلات به جوړوي. د افغانانو ارادي عزم او د ضرورت دی چې سره یو بل سره لاس او مټ ورکي او د خپل د پانګوالو په حساب حمایه وکړي تر څو د پردیو په لاس ونه وژل شي او دغه پروژې زموږ ناکامې نه کړلی شي. ملا برادر په رسمي توګه یو لوړپوړي سفر په ترڅ کې ازبکستان ته تللی دی او هلته په تاشکند کې د ګډ سوداګریزو د زون د جوړولو هوکړه باندې سره امضا کړې ده او دا لوی سوداګریز زون به د دواړو مملکتونو ترمنځ جوړیږي چې د دنه به د دواړو ملکونو او د سیمې ملکونو ته د انتقال د موادو ډېر زیات دغه ګټه رسیږي او دغه سفر د یو لوی هیئت په ترڅ کې شوی دی او د علاوه د دې سوداګریز زون د جوړول نه په نور اقتصادي مسایلو لکه د برق د ریل
او د اوبو په دې ټولو مسایلو به سره خبرې کیږي. بل خبر دا دی چې د تورخم لاره یو ځل بیا د پاکستانی پنجابي اسټابلیشمنت تړلې ده او د خلکو د تګ راتګ باندې دا لاره مسدوده کړې ده. راځم اوس دوه لنډو پښتنو ته چې دوستانو کړي دي د هغې متعلق هم تاسو سره ځینې خپل خبرې شریکوم. حسن علي ورور د المرصاد په ریفرنس سره ویلي دي چې هغه راپور ورکړی دی چې داعش د مولانا فضل الرحمن د وژلو نیت لري. معنی پنجاب الله مکړه که دا په حقیقت بدل شي، پنجاب یعنی غواړي چې فضل الرحمن ووژني. څومره دا به زیان رسوي د افغانستان او پاکستان اړیکو ته. یو مولانا په نوم مفتی شاکر روغتون کې بستر و نامعلوم وسلوالو تختولی دی. د ده معنا دا ده چې فوج کار دی. آیا پنجاب د زوال وخت نږدې کېدونکی دی یا رسېدلی دی؟ دا دوه مسلې دوی دا کړي دي. یو دا چې دوی ویلي چې د المرصاد په راپور ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن د وژلو پروګرام ISI نیولی دی. دغه شک نشته چې هغه هر هغه څوک چې د پاکستان د نظام باندې نیوکه وکړي یا خبرې افشا کړي یا حقایق وي هغه ژوندی نه پرېږدي. نو مولانا فضل الرحمن لپاره په دې باندې ما برنامه کړې وه او دا خبره ما تاسو کړې وه چې د هغې د وژلو لپاره دې برنامه به وي خو اړې به په بل چا. او منیر شاکر چې په بسترو د شفخانې نه تختول شوی دی، ښکاره خبره ده چې دا د ISI کار دی ځکه هغه د مخالف او د چې کومې خبرې کول د هغې په میل سره برابرې نه وي. دا همدې وړی دی او دا کارونه به په دې کې شک نشته د پاکستان په زوال کې به لوی لاس لوبوي او دا به د پاکستان زوال نور هم نږدې کوي چې څومره دوی غلط حرکتونه کوي دغه غلط حرکتونه به دوی په خلاف باندې ځي. یو بله پوښتنه د حسن علي ورور دا وه د روس او امریکې ناسته چې په عربستان سعودي کې وکړه د یوکراین د تجزیې په هکله. یعنی دا به د یوکراین د تجزیې په معنا نه چې دوی به دا مملکت د خپل په منځ کې سره وویشي. د دې پوښتنې متعلق به زه دا ووایم چې د ده تحلیل او تجزیه ما تېره اونۍ چې کله دغه ناسته په ریاض کې کېدله ما خپل د تحلیل چې د دې ناستې په نتیجه کې کړی. بالکل دا خبر ما تاسو ته کړې وه چې پخوا امریکې دا فکر کوو چې د دغې سره به خبره وکړي د زلنسکي سره او معادن به یې ترېنه واخلي او 500 میلیارده ډالره به کوي. خو بیا پس د هغې فکر دا وګرځېده چې د ده نه زلنسکي سره خبرې کوو ولې روسیې سره خبره نه کوو چې کوم ځای نه روسیې نیول د هغه سره دي او د کوم ځای نه چې پاتې کېږي هغې کې معادن دي دا به امریکا خپل وخت او اختیار کې واخلي. خو کوم ناسته چې ریاض کې شوې وه هلته روسانو په دا نه و منلې چې ټول معادن چې هغه اړه دي هغه به هغه واخلي. په د معادنو په سر باندې هم خبره سره شوې وه چې څه به امریکایان اخلي څه به روسان اخلي بر علاوه د هغې ځایونو نه. نو دا ښکاره خبره ده چې دا د یوکراین د تجزیې په معنا سره ده چې کوم سیمې به د روسانو لاسته ځي څه به د امریکایانو لاسته راځي او د خپل نظام چې زلنسکي دی دا به له منځه ځي. دا د دوی برنامه ده او د مفصل معلومات لپاره تاسو هیله کوم چې لاړ شئ برنامه وګورئ. ما د دې پوښتنې ځواب په تفصیل سره هلته ورکړی او دا خبرې مې ټولې هلته کړي دي. یو بل ورور په نامه د عبدالواحدي 4509 نمبر باندې ویلي دي چې د پاکستان هستوي یا ذروي اسلحه یا اتوم چې دی آیا دا نړۍ لپاره خطر دی او دغه مورد کې ستاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اتوم د امریکې ښکاره دا موقف دی چې دا زمونږ ته او نړۍ ته خطر دی. هغې د اسلامي ممالکو سره اتوم په هیڅ قیمت نه غواړي او وایي چې دلته که ترهګریزې ډلې کامیابیږي نو دا د نړۍ لپاره خطر جوړوي. په عین حال کې تاسو معلومه ده چې تیرو 50 کلونو راهیسې دا د اسرائیل دغه دی چې د پاکستان نظامي او اتومي کوم کار چې دی شروع کړی دا باید متوقف شي او د منځه لاړ شي او هندوستان هم د اتوم مخالف دی. فلهذا په که چېرته هندوستان اسرائیل او امریکا او سیمه ونیسو نو ستاسو خبره صحیح ده چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال د اتوم نه غواړي او په هر قیمت چې دا به د منځه ځي. دا اوس هم چې جنګ په پاکستان کې روان دی دا د امریکې د ایجنډا لاندې دی. پاکستان به تضعیفه کېږي د خپو نه به لویږي په آخر کې به اتوم بم به ترې امریکا اخلي او ځان به د دې مصیبت نه بېغمه کوي. نو فلهذا دا نړۍ ته خطر دی سیمې ته خطر دی بالخصوص افغانستان او هندوستان ته. نو دی غواړي چې دا
باید په یو رقم سره دینه واخیستل شي، پاکستان د دې اتومي قدرت نه تخلیه شي او سیمه د مردارۍ نه پاکه کړلی شي، ځکه چې پاکستان د ټولو لپاره ګواښ دی، بالخصوص افغانستان او هندوستان ته. نو دا بالکل نړۍ دا نشي منلی، بالخصوص د اسرائیل او امریکا، او دا به د دین اخلي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.